کې مې ونمون په مکه کې رانه ورک شو، خدای مې زړه کې را پیدا شو چې مې مخ د یار کړو خپل. غني بد په جړا ښکاري کنه ده به و جوړ کړی، په سیلاب د سوخ د اوښکو اباسین دریاب یو بل. د غني بابا په دې ښایسته شعرونو د کلام دپاره بلنه ورکوم د اواز ملکڼ کلک غړي حبیب الرحیم حبیب صاحب ته چې راشي او خپل کلام وړاندې کړي. ښاغلی حبیب الرحیم حبیب صاحب. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اول خو راغلو میلمنو ته هرکلی وایو او دویم دریاب صاحب ته مبارکي وایو د ده په واده باندې، او وکه واده وکه ګزاره به وروسته څنګه کې او پته به دې ولګي بیا به ورته ټینګه کې. زه په دریو ځای کې ډېر یېرېږم، یو چې امامتۍ ته مخکې شم، یو چې د جا سره دانګم، یو چې کیمرو ته مخکې شم. په ما سیه لږه یخني لږه وه او نور را باندې هم راغله. دته دا بلکل ډالی نه دی، هسې نه چې دی په ځان راواړي چې د ژمي یخ باران وي او د سړي پکې واده وي، چې د ژمي یخ باران وي او د سړي پکې واده وي. یا الله زما دې توبه په توبو مې دې توبه نو، یا الله زما دې توبه په توبو مې دې توبه، چې چرګان او مړزان وي، زړ امون او سیوان وي، چې کاجو وي او غوزان وي. چې چرګان وي مړزان وي، زړ امون او سیوان وي، چې کاجو وي او غوزان وي، چې تازه کویدن دې کړي او د سر کړي دې شپی. یا الله زما دې توبه په توبو مې دې توبه نو. نه حیوان وي نه انسان وي چې یو خوشی بیابان وي، څوک د کلي نه خپلوان وي. نه حیوان وي نه انسان وي چې یو خوشی بیابان وي، څوک د کلي نه خپلوان وي، چې ښځه د نه مخکې او ټوپک دې په اوږی. یا الله زما دې توبه په توبو مې دې توبه نو. ساتلی دې چې ساتلی دې چاقو وي، یا د دیر یا د هنګو وي، او چې زړه د هلاکو وي، او چې باغ د خټکو وي او ټول خلک ودی. یا الله زما دې توبه په توبو مې دې توبه نو. چې د هر څه نه خبره او بیخي سړی او تر وي، چې نه په لر او نه په بر وي. چې د هر څه نه خبر وي او بیخي سړی او تر وي، چې په لر او نه په بر وي، چې ښځه پړه لیکي وي سړی بیخي ساده وي. یا الله زما دې توبه په توبو مې دې توبه نو. او راغلی مسافر او د هر څه نه خبرې د مور سره په شرې، چې راغلی مسافر او د هر څه نه خبرې د مور سره په شرې، او چې 3 ورځې چوټي دي او ښځه دې خپی. یا الله زما دې توبه په توبو مې دې توبه. خو دا زړه زړه ټیپونه و که نه، نو هغه به اکثر درې ګزار سره به هغه چلېدو، کې 60 پم داسې و نو چې داسې جنازه چې مې د کوره ګور ته واخلي، یو تبن راوتلی او زه به مړ یم، وچ ترخې چې په ما د زرغونې شکنۍ، او چې مزار مې شي مخلی زه به مړ یم. دا سردار علي ټکر صاحب دغه ته غوښتی و انډیا ته لاړ، یو فنکار خواهش و چې یار زه په انډیا کې دغه ویم، نو هغه دا فلم دپاره اولادو پټې والے تیرا نام تو بلا، هغه سردار علي صاحب شروع واچوله اولادو پټې والے چې هغو پې سوچ حساب کتاب یې په وکړو، په پوره فلم کې صرف دا یوه ګانه راتله. او زمونږ یو ملګری و، نو هغه به د کور والا ته ټلیفون کوو، نو زمونږ دا ښځې ډېرې هوښیارې دي که نه، څوک چې مسافر دي دو ته پته ده. دا مسافر غریب خو هسې هم هلته کې غوسه را غوسه نو دی چې کله په ټلیفون باندې خبرې کوي، نو هغه اخره کې چې هغه ښځې ته پته ولګي چې دا سړی اوس غوسه دی، نو ماشومې ته یې مخامخ کړي، داسې یا ماشوم ته یې مخامخ کړي، نو هغه سړي غوسه ټوله سړی شي. نو دې کس ته به ما کاته چې یار دا سړی یو دم داسې خبرې کوي او یو دم غوسه وي او بیا یو دم په خوله شي، چې څه چل دی یار. زه ورته یو ورځ پټ شوم، ما یې خیر دی څه ګناه ده، خو بیا هم نو هغه خپل ښځې سره لګیا، نو
خدایم تباه که چې تباه شي یا سټ او بنیاد بودا خدایم بیخ او بنیاد وباسه تباه شي چې تباه شي زما په دې خبره تاسو نه پوهېږئ دغه ښځې هغه ماشومې ته مغه دی سړي څنګه ټون بدل کو یاره یو سپورا سره وغپل خرورا سره وړل غم کې د جانان ټولو سارورا سره وجړل ډېره مننه شاعران ډېر زیات دي نو الله قدر وکړي قدردان شي